السلام علیکم ګرانو خوږو ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ. ګرانو ملګرو، اکثرو کسانو دا پوښتنه کوله چې موږ څخه د فای والټ هغه اصلي روشه ده د کوم کوډ چې وي هغه راڅخه ورک شوی دی. مقصد موږ نه دی ورته پام شوی. موږ د 4 مرحلې بشپړ کړي دي، 5 مرحلې. نو موږ چې اوس KYC کوو یا موږ څخه والټ ته بیایي براوزر ته، نو موږ څخه ورته کوډ غواړي. نو هغه کوډ موږ بیا څنګه ووهو؟ هر کله که KYC وشي نو بیا د هغه اصلي روشه ده د کوډ چې ته دویم ورته بیا نوی والټ جوړوې، نو مشکل کار دی. نو مخکې له KYC څخه ته باید دغه والټ ته جوړ کړی وي، اصلي روشه ده د کوډ در سره وي، هغه باید ته کپي کړې فیسبوک مسنجر چې کې چاته ولېږي، ځکه چې بیا در څخه ورک نشي. نو هغه به ته در سره کپي کړې، او ځکه هغه لیکلی کېږي هم نه، ځکه ډېر اوږد وي. هغه به در سره کپي کړه او در سره ځان سره بیا وساتې. او بیا چې کله ته KYC دې بشپړه شوه، پای براوزر ته ننوځې، KYC هغه پای نیټورک خرڅوې، نو تا څخه ولته کوډ غواړي، هغه اصلي روشه ده کوم کوډ چې هغه در څخه بیا کپي کوې، ورچوي بیا تا ته بیا پای براوزر راخلاصېږي. نو ملګرو، اوس درته هغه نوی والټ ښایم، دوباره چې تاسو کوم کوډ نه وي خلاص کړی هغه کوډ درته ښایم، چې داخل ته تاسو خپل کوډ راواخلئ، در سره کپي کړئ. نو ملګرو، مخکې له دی چې پر ویډیو پیل وکړو، ویډیو ضرور در سره لایک کړئ، ویډیو سبسکرایب کړئ، یو ښکلی کمنټ هم راته پرېږدئ. راځو چې فای اکاونټ را خلاص کړو. نو ملګرو، موږ ته پای اکاونټ را خلاص شو. نو اوس زه راځم دغه 3 ډاټ باندې کلیک کوم. نو تاسو اوس خپله وګورئ، زه راځم دا 3 ډاټ باندې کلیک کوم. کله چې په همدغه باندې کلیک وکړئ، دلته به راشئ، په دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. راشئ دې ځای باندې هم کلیک وکړئ. کله دا ځای باندې کلیک وکړو، نو دلته تاسو ته دغه مرحلې ښایي، دا په نورو ویډیوګانو کې درته ښودل دي چې د څه لپاره دي. را به شئ، بیا په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. کله چې په همدا ځای باندې کلیک وکړو، نو ملګرو دلته تاسو ته لیکلي وي چې 250 ورځې لرئ چې بیا تاسو د فای اکاونټ نه وهلی شئ او نه KYC کولی شئ. باید د 250 ورځې لپاره تاسو مکمل جوړ کړئ، نه وروسته بیا نه کېږي. چاته 4 اتیا ورځې لیکلي دي، خو هغه اوس راښکته شوي دي 250 ورځو ته. نو ملګرو، تاسو دا زما مرحلې کتلی شئ چې ټولې 9 مرحلې دي. ما اوله، دویمه، دریمه، څلورمه، 5مې مرحلې پورې بشپړ کړي دي. دلته ما ته دغه مرحلې نه وي راکړې، دغه یعنې KYC هم راکړې. نو زه به اوس دغه مرحلې هم پوره کوم. کله چې دغه KYC پوره کړه، نو 8مه 9مه مرحله هم بشپړه کېږي. نو ما څخه مخکې ما دا مرحلې پوره کړي دي، نو ما دلته کوډ اصلي روشه ده د کوډ چې دی هغه ما څخه ورک دی. هلته ما ته راکړی وي، دغه فای براوزر مې پلی سټور نه ورته ډاونلوډ کړی، په دغه کې ما دلته راکړی، خو ما نه دی ورته پام شوی، ما نه هېر شوی دی. اوس غواړم چې KYC وکړم، KYC نه مخکې نوی والټ یو وارې جوړ کړم. که چیرې ما KYC وکړه، نو ما ته بیا نوی والټ نه راکوي. اوس کوشش کوم چې اول نوی والټ جوړ کړم، نه وروسته بیا KYC وکړم. او دا نوی والټ چې جوړ کړم، د دې اصلي روشه ده د کوډونه چې دي هغه راسره کېږدم. نوی والټ خو همغه دی، هغه براوزر دی، خالي چې ورته ورننوځې هغه کوډونه درنه غواړي. اوس به تاسو څه وکړئ ملګرو، دا 3مه مرحله هلته لیکلي دي کنفرم یور فای والټ، دغه باندې به کلیک وکړئ. 3مه مرحله باندې را به شئ، په دغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله دا باندې کلیک وکړو، ما اصلي روشه ده د کوډونه نشته، ما څخه ورک دي. که زه دلته پیسټ کړم، نو زه که دلته پیسټ کړم، نو ما به پای براوزر ته بېځي، ما ته به KYC هر څه وښیي چې تاسو دومره هر څه دي. نو ما سره نشته، زه غواړم نوی والټ جوړ کړم. کنفرم یو والټ باندې زه کلیک کوم، که سور خط به راکوي. صحیح ده، وګورئ سور خط یې راکړو، مقصد ته اصلي روشه ده د کوډونه داخل کړه. ما سره اصلي روشه ده د کوډونه نشته. نو اوس به ملګرو اوس به تاسو څه وکړئ، را به شئ کریټ نیو والټ، دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا لاندې لیکلي وي، په دغه باندې به کلیک وکړئ. موږ نوی والټ جوړوو، را به شئ په دغه باندې به کلیک وکړئ. نو دلته یې درته لیکلی دی چې کریټ نیو والټ، زه نوی والټ غواړم چې جوړ یې کړم. راځئ په دغه باندې کلیک وکړئ، لږ ورته انتظار شئ. نو ملګرو دغه کوډونه دي. نو ملګرو همدغه اصلي روشه ده د کوډونه دي، تاسو خپله ورته کتلی شئ. نو ما ته چې مخکې دې ځای ته کې راغلی وم چې اول وار کې تاسو والټ جوړاست، کې ما ته دا کوډه کې لیکلي وو کپي. نو اوس ما نوی بل دویم والټ جوړ کړو، هغه والټ ختم شو ځکه چې کوډونه راڅخه ختم شوي دي. نو تاسو به اوس راشئ، دا کپي نشان وینئ، دا کپي نه به تاسو کلیک وکړئ. زه راځم دغه کوډونه ټول کپي کوم، دا نه کپي کوم. تاسو وګورئ دغه اصلي روشه ده د کوډونه ما سره ټول پوره شول، کپي مې کړل.
ملګرو دلته لیکلي دي چې I save my password دغه پاسورډ چې مقصد در سره سیو کوي نه یې سیو کوي. نو زه راځم ما کوډونه خو ما کاپي کړل مخکې له مخکې، نو اوس راځم په دغه ځای کې پیسټ کړم. دا ځای باندې به ګوته ونیسئ را به شئ پیسټ به ووهئ. وګورئ دغه کوډونه پیسټ شول. اوس به راشئ کنټینیو ور والېټ دلته ما ته ور سور خط راکول. اوس ګورو چې سور خط راکوي که نه. نو زه راځم کنفرم باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ مرحله پرې روانه شوه. اوس زه راځم بېرته شاته NFI براوزر ته بېرته ما ته هر څه مکمل ټوله ډیټا ښایي. داسې وګورئ دغه وګورئ چې ما نوی والېټ جوړ کو په همدغه ځای کې. اوس راځم همدغه لرو شدده کوډونه مسنجر کې یو چا ته لګوم ځکه چې مسنجر کې خو بیا نه ورکېږي. خپل آی ډي چې بیا راخلاصوي بیا هم نه درڅخه ورکېږي. یا مسنجر کې یا په واتساپ کې خو بیا که چېرته واتساپ نمبر د بند شي بیا هم بندېږي. نو زه راځم دلته بیا سره کېږم بیا په مسنجر کې یو چا ته بیا لېږم. نو دلته زه راسره ګدم. نو ملګرو دا طریقه ده چې تاسو باید نوی والېټ جوړ کړئ. ما کوډونه سره کېږم مسنجر کې هم یو چا ته ولېږه. نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ چې نوی والېټ جوړ کړئ. نو بیا به تاسو راځئ دغه ماینینګ ته بیا به راشئ همدغه ځای باندې به تاسو بیا کلیک کوئ. نو تاسو یا نه بعد به تاسو بیا څنګه کوئ دا KYC به بشپړ کوئ. مخکې له دې به تاسو باید اول د درېیمه مرحله کې والېټ جوړ کړئ. صحیح ده ملګرو. نو دغه طریقه تاسو دا کوډونه درڅخه کېږي. بیا چې کله تاسو پای براوزر ته ننوځئ پای براوزر دغه دی. کله چې دې ته ننوځئ دا کې چې کومه KYC ته ورننوځئ کوم پای پکې ګورئ تاسو څخه هغه لرو شدده کوډونه غواړي. نو زه ورته انتظاریږم. تاسو اوس ګورئ ما څخه اوبه کوډ غواړي. ما خو د دغه ما سره دوه اکاونټونه دي دفاعي اکاونټونه ما دوه جوړ کړي دي په موبایل کې. نو دغه دویم دی. نو دلته کې تاسو کتلی شئ ما KYC کړی دی د همدغه فای. دلته ما څخه هماغه کوډ غواړي. تاسو اوس ورته ګورئ. نو دلته دا پای براوزر کې تاسو دغه خلته مرحلې نه ولې دغه هر یوې ته ورنوځئ تاسو څخه کوډ غواړي. لرو شدده کوډ غواړي. نو زه دلته ورنوځم دغه والېټ ته ما څخه به لرو شدده کوډ حتما غواړي. ما د دغه فای KYC بشپړه کړې. نو تاسو کتلی شئ دغه کوډ یې راڅخه وغوښت. نو زه راځم هماغه د دغه فای اکاونټ کوډ را کپي کوم. هغه ما چاته لېږلی دغه راخلم خپل دویم آی ډي ته مې لېږلی کپي کوم دلته ورنوځم. نو ملګرو تاسو اوس ګورئ زه په دغه ځای باندې ګوته نڅوم. دلته پیسټ بټن وهم دلته دغه وهم. صحیح ده. اوس تاسو کولی والېټ ته به داخل شئ. دغه کوډونه ما ورته راکپي کړل. تاسو اوس وګورئ که داخل شم که چېرته تاسو غلط کوډونه ورکړئ نو تاسو به هېڅکله نشئ ورته داخلېدی. نو دغه ما KYC ځکه چې ما نوې مرحله پروسس کې روانه ده چې کله پوره شي نو دا به مکمل شي راته. په همدغه طریقه ملګرو نوی والېټ جوړوي. نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو ته ضرور لایک او ویډیو سبسکرایب مخکې له ملګرو سره یې حتما شیر کړئ. مننه.